الرحمن الرحيم. زما عزتمندو مسلمانانو ورونو، د ټولو نه مخکې زه هغه بنین او بنات چې د الله عز وجل د کتاب نه د دوی فراغت شوی دی مبارکي م ورکومه او تعظیم ورته کومه. تاسو به حیران شئ چې دا څنګه ضد و نقیص خبرې جمع کوي. تعظیم مصیبت کې کېږي او خوشحالي مبارکي خوشحالۍ کې کېږي. دا د یو حدیث په بنیاد باندې کومه. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي دا قرآن کریم داسې کتاب دی، من جعل امامه ساقه الى الجنه، چا چې دا مخې ته کېښود چې عبارت دی د عمل کولو نه، الله عز وجل به جنت ته د رسولو ذریعه جوړوي، سبب به جوړ کړي. دا د خوشحالۍ خبره ده. ومن جعل خلفه ساقه الى النار، که چا دا د الله عز وجل کتاب شاته وغورځوه، د دې په اوامرو باندې د دې امتثال نه کوو، ترسره کول یې نه، او د دې نواهی چې دي د هغې نه اجتناب نه کوو، نو دا داسې کتاب دی چې دا د انسان دپاره بیا د جهنم ته د تللو سبب دی. نو په دې وجه باندې زما عزتمندو متخرجینو، حافظانو او حافظاتو، خویندو او ورونو، یو طرف ته تاسو د الله کتاب یاد کړ، سعادت خبره ده، لیکن بل طرف ته تاسو د لویو هغه امتحاناتو سره مخ شولئ. ستاسو او د نورو په منځ کې باید په دې خبره باندې فرق راشي، په دې کتاب باندې چې د عوامو د نورو خلکو سره او د نورو تعلیمونو والا سره ستاسو فرق وي. که ستاسو فرق رانغی، په یو غلط ماحول کې او غلط مجلس کې یو فاسق فاجر سړی هم ناست وي او کم پکې ناست دی، داسې انسان ته بیا تعزیه کول پکار دي. یو لهو لعبو کې، کرکټ ته او ټیویګانو کې، هوټل کې ټیویګانو ته عام خلک هم ناست دي چې د الله د کتاب سره څه تعلق نه یو ته ورپکې ناست دی. نو دا د تعزیې ته مستحق دی چې تا تعزیه وکړی شي. ته یو مصیبت طرف ته ځان روان کړی دی. د دې وجې نه عبدالله بن مسعود رضی الله عنه به دا فرمایل چې ینبغي لحامل القرآن ان یعرف بلیله اذا الناس ینامون. د قرآن حافظ او د قرآن عالم له دا پکار دي چې نورو خلکو سره په خوب کې فرق وي. دا خپله شپه وپېژني. څه مطلب دی؟ دا به د شپې راپاڅېږي، تهجد به کوي، قیام اللیل به کوي، په داسې حال کې چې نور خلک چې دي چې هغې وده دي، خواږه خوب باندې وده دي. دا فرق به تاسو په ځان کې راولئ. د الله کتاب چې کوم دی دا په تهجدو کې ویوئ، او دا تهجد چې کوم دی دې کې دا قرآن کریم ویل دې کې راغلی دي ومن اللیل فتهجد به. د شپې چې کوم دی قرآن کریم په وسیله باندې شیږه او تهجد کوه، د شپې به قرآن کریم ویوه. د دې وجې نه په دې مسله کې اختلاف دی چې دا وتر واجب دی که سنت دی. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه یو فیصله کړې ده. هغه دا ویلي دي چې څوک د قرآن حافظي هغه باندې واجب دی بدلیل قوله صلی الله علیه وسلم یا اهل القرآن اوتروا. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي د قرآن والاو، ته قرآن په سینه کې ځای کړی دی، تاسو د شپې وتر کوئ، د شپې تهجد کوئ. یا اهل القرآن باندې اواز شوی د خپل امت کې هغه کسانو ته چې هغوی د الله عز وجل کتاب یاد کړی دی. د تخصیص کې څه پیدا ده؟ دې کتاب پیدا ده که نور څوک یې کوي او که نه کوي. حافظ القرآن چې کوم دی، حامل القرآن، د قرآن حامل، چې نن تاسو د دې قرآن حاملین وګرځېدلی، د شپې به تهجد کوئ. نو چې یو سړی د شپې تهجد کوي، دا تهجد دا بیا د غلط مجالسو نه رانیسي، غلط لهو لعب بازارونو کې به ځای چکرونه دا رانیسي. دا انسان چې کوم دی دا بیا د جماعت سره د فرض مانځه هغه اهتمام کوونکی ګرځېږي چې یو سړی د نوافل دومره اهتمام کوي چې د شپې خوب پرې خرابوي. لازمه ده چې دا به هغه جماعت او هغه عبادت کې خامخا شاملېږي چې هغې کې د خوب خرابول نشته دی، هغې کې تکلیف نشته دی. داسې نور امتیازات هم ذکر کړي چې د قرآن حافظ او قرآن عالم له څه کول پکار دي. د وخت د اختصار په وجه باندې هغه به پرېږدو. دا یوه خبره دا هم کړې ده وبحسنه اذا الناس یضحکون. د قرآن حامل د خپل غږ وپېژني. کله چې نور خلک خندا کوي او ټوکې مسخرې کوي، خلک خوشحاله دي. حافظ د قرآن نه څه خوشحالي مناسب ده چې دا خوشحالېږي. ولې؟ ځکه دغه قرآن بار کړی دی، د قرآن حفظ یې کړی دی،
دا به همیشه په دې خبره کې غمجن وي چې د قیامت ورځ را روانه ده دا قرآن به زما دپاره حجت ګرځېږي او که نه د بره زما د پاسه به حجت ګرځېږي زما دپاره به سپارش کوي جنت ته د تلو که ما باندې به شکایت کوي القرآن حجة لك او عليك قرآن کې دا دو صفتونه دي یا به ستا دپاره سپارش کوي او یا به الټه په تا باندې شکایت کوي شکایت به داسې یا الله عز وجل سینه کې راله زیان راکړی او په غلطو په ګډو وردو باندې سرو سینه کې ځای راکړی او غلط نظریات یې لرل سینه کې ځای راکړی او غلط عقیدې لرله سینه کې ځای راکړی او په غلطو مجالسو کې زه راګرځولم څوک چې حافظ د قرآني هغه دپاره د خوشحالۍ څه وجه ده چې هغه خوشحالي وکړي هغه به خفګان کوي زموږ سره به کې داسې ډېر واقعات دي چې هغوی به همیشه محزونین وو ما لأراك حزینا کئیبا حسن بصري ته چا ویله چې همیشه دې ذهن به چې غمجن او خوشحالي د ستا په دې شونډو کې نه ښکارېږي هغه ورته وویله زه به څنګه خوشحاله شم چې قیامت کې زه د الله عز وجل له مخې له ورشم او ما ته وایي حسنه یو عمل دې قبول نه دی ځه جهنم ته